هغه هلیکاپټرې به چې په جمهوریت کې زورواکانو، جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو، وطن پروشانو، د CIA او د ISI ایجنټانو چې په ثبوت ورسېده د خپل شخصي فامیل دپاره به استعمالولې، د خپلو بچیانو دپاره به استعمالولې، د خپل شخصي مفاداتو دپاره به استعمالولې، په یو ځای کې به پوسته معاصره وه ملي اردو دپاره به یې نه لیږلې، مګر د خپل فامیل دپاره به هغه تیارې او هغه هلیکاپټرې لیږلې. نن همغه هلیکاپټرې د افغانستان اوسنی نظام طالبانو چې په کونړ کې کومه زلزله شوې ده د هغې دپاره 40 ساعته په خدمت کې دي او د هغې سره مرسته کوي. که په دې صفت باندې ما ته څوک وایي چې پاچا کاموال په لندن کې طالب دی، نو یو ځل طالب نه یم، 1 میلیون ځل طالب یم، ځکه دا زما د وطن خبره ده. ځکه هر څوک چې زما وطن آبادوي، هر څوک چې زما مظلوم ولس سره همدردي ښیي او د هغې ته خدمت کوي، هغه زموږ اتل او قهرمان دی. د ننګرهار د والي صاحب نه ډېره مننه چې په دې سخت وخت کې په نیمه شپه باندې د هغې مرستیال نه ډېره مننه چې په نیمه شپه په دغه سختو شرایطو کې لاړو، په کونړ کې چې کومه زلزله او کومه تباهي شوې وه د خپلو افغانانو سره یې مرسته وکړه، ورته لاړو. همداسې د نورو افغانانو د عزیزي صاحب نه ډېره مننه، یو چې ملي تجار دی چې په میلیونهاوو افغانۍ کومک وکړو د خپل دغه مظلوم افغانانو سره چې کومه زلزله په کونړ کې او په نورو ځایونو کې شوې وه. همداسې د جاوید افریدي نه د ښکته پښتونخوا چې د زلمي کرکټ ټیم مشر دی چې هغې په میلیونهاوو کلدارې پاکستاني روپۍ اعلان وکړو مرسته، د هغې نه ډېره مننه. د نورو افغانانو نه چې په خارج کې دي، په داخل کې دي، چې د پیسو کومک یې کړی، همداسې یو ښه خبره یې کړې، د ټولو نه مننه. افغانان ورونو، دا زموږ او ستاسې وطن دی. کله چې داسې آفتونه راشي، کله چې په وطن داسې یو سخت حالت راشي، موږ او تاسې به ټول سیاسي اختلافاتو نه تېرېږو او یو مسلمانان، یو افغانان به کېږو. دغلته په نړۍ کې دا اصل دی، هر څومره اختلاف وي چې په ملک باندې یو مشکلات راشي او سخته راشي، بیا هغې ټول یو موټی یو. نو موږ هم یو موټی یو. ډېره مننه د خپل د وطني نظام نه کوو چې دغلته په دغه کمو امکاناتو باندې د خلکو د زړونه وګټل. وی ولس جانان که ته ټول ولس جانان بشي، نو دغه شان خدمتونه باندې هم تاسو ته الله تعالی اجر درکړي، هم افغانان صحیح. ډېره مننه چې دغه شان کومکونه مو کړو او موږ د سره هېڅ مشکل په دې وخت کې نه لرو. زنده باد وي داسې اتلان چې د خپل مظلوم ولس سره کومک.